السلام علیکم قدرمنو کتونکو دا د پیښور پی ټي وي نېشنل پیښور مرکز زیم طارق وحید د پروګرام د نن خبر سره خبرونه نن هم ډیر دي په عالمي نړۍ کې ډیر هلې ګولې روانې دي. پرون د امریکا انتخاباتو شو، په هغې باندې نن هم د تبصرو او د امکاناتو او د خدشاتو تبصرې روانې دي. ورسره په کراچۍ کې چې بله ورځ کومه حمله شوې وه چې کوم چیني ورکران دي هغې زخمیان شوي، نو د هغې په تعزیت دپاره زموږ وزیر اعظم شهباز شریف، وزیر داخله محسن نقوي سفارتخانې ته چیني سفارتخانې ته تللی و. دې نه علاوه په دې وخت کې په پېښور کې نن درېیمه ورځ ده چې د پرایمري سکولونو چې څومره استادان دي هغې احتجاج کوي، درنه یې ورکړې ده او اوس هم هغې په جناب پارک پېښور کې ناست دي. ورسره بل کوم خبر دی هغه د سټاک ایکسچینج کې نن ډېر ښه خبرونه را روان دي چې 1500 پوینټس چې کوم دغه دي هغه سیوا شوي دي او دا علامت دی چې ملک کې حالات ټیک کیږي او اقتصادي ترقي کیږي. دې نه علاوه نور خبرونه هم تاسو سره شریک کوو. د پېښور کې یو ډرګ فری مهم شروع شوی دی د کمشنر او د ضلعي انتظامیه په تعاون سره. پرون د هغې باقاعده ابتدا وشوه، هغې کې میراتن ریس او د هغې څه خدوخال دي هغه هم تاسو سره شریک کوو. دې نه علاوه د ډالر ریټ او د سونې ریټونه د هغې کې څه بدلون راغلی، څه لاندې باندې کېږي هغه هم تاسو شریک کوو. خو اول به شروعات کوو چې کوم په دغه کې کراچۍ کې بله ورځ کومه پیښه راغلې وه چې چیني چې کوم ورکران دي په یو کمپنۍ کې کار کوو، په هغې باندې فایرنګ شوي، هغې زخمیان شوي. نو د هغې پیښې له کبله وزیر اعظم شهباز شریف چیني سفارتخانې ته لاړو. ورسره وزیر داخله محسن نقوي هم هغې سره شریک و او هلته د چیني سفیر سره د تعزیت اظهار وکړو او ورسره دا اعاده وکړه چې موږ به دلته کوم د سی پیک یا د چین د نور څونه پروجیکټس دي د هغې چې څونه ورکران دي د هغې تحفظ به یقیني ګرځو او د دې دپاره چې څومره قدمونه پورته کېدي څومره ممکن دي دا به کوو. د دې کې څه شک نشته چې لکه داسې یو اولنۍ آخري پیښه نه ده، خدای دې نه کړي، خو داسې پیښې به نور هم کېږي ځکه چې زموږ د خطې چې کوم صورتحال روان دی نو په هغې کې داسې قوتونه شته چې هغه د پاکستان او د چین چې کوم تعلقات اقتصادي روان دي او په خصوصي توګه موږ خبرو وکړو د سی پیک، نو د هغې د لارې نیولو دپاره د پاکستان د بدنامولو دپاره او د دې تعلقاتو خرابولو دپاره داسې قوتونه شته، عالمي قوتونه چې هغې چې کوم موږ ورته انسرجنسي وایو یا کوډ وار وایو هغې کوي د چین سره. نو هغې په نښه باندې پاکستان هم دی، نو هغې پټ پناه باندې داسې قدمونه پورته کوي چې دا تعلقات خراب شي. خو موږ وکتل چې را څومره پیښې شوي نو چین هم په دې باندې پوهه دی چې یاره لکه پاکستان قدمونه پورته کوي هغې دغه کوي، خو داسې قوتونه لګیا دي. نو هغې ته پته چې په دې کې یو درېمګړی کس دی، د هغه لاس په دې کې شریک دی چې هغه د دې دواړو ملکونو تعلقات او ورسره چې کومې منصوبې دي د سی پیک یا نور چې کوم پروجیکټس دي هغه متاثره کړي. خو زما په خیال چې کوم دشمنان دي زموږ د ملک یا د پاکستان او د چین د دوستۍ چې کوم دشمنان دي د هغې دا بار کوششونه کوي، خو دا مضمون کوششونه زموږ قیادت، زموږ ملک، زموږ مشران چې کوم دي هغې ناکامه کوي او خدای دې نه کړي چې داسې پیښه مخې ته راشي. تاسو به سکرین لیدلی شئ چې وزیر اعظم شهباز شریف صاحب د چین سفیر سره ناست دی او دا درېیم ځل داسې وشو چې کله هم داسې پیښه وشي نو دا یو ښه علامت دی چې زموږ چې کوم د چارواکي دي، مرکزي چارواکي دي، وزیر اعظم شو، وزیر داخله شو، کوم ذمه دار خلک دي، نو هغې ځي هلته هغې سره د تعزیت اظهار کوي، د همدردۍ اظهار کوي او د ډاډګیرنه ول ورکوي چې یاره دا کوم حالات را پیښ دي نو دا زمونږ چې کوم کسان دا کوي دا دشمن دا زموږ مشترکه دشمن دی، دا صرف د چین یا د پاکستان دشمن نه بلکې دا زموږ مشترکه دشمن دی او د دې مشترکه دشمن مخنیوی به هم په مشترکه طور باندې کوو. دا حالات خو روان دي. ورسره په پېښور کې چې کوم لکه تاسو هم پته وي نه صرف پېښور بلکې که موږ ذکر وکړو په مردان، چارسده، ملکنډه پورې دا یو معاشرتي لعنت چې کوم دی خورېږي د منشیاتو په شکل کې او په خصوصي توګه باندې د آیس چې کوم وایرس دی دا خورېږي. مخکې به خلکو وایي چې یاره هیروین دي او چرس دي، خو اوس د آیس په شکل کې یو ډېر تباکن زهر چې کوم دی هغه په معاشره کې خورېږي او د هغې نښه چې کوم دا نو هغه زموږ زلمی کول، هغه زلمی کول چې هغه به سبا زموږ د ملک باغدوړ سنبالوي، هغې به زموږ دا ملک چلوي، هغې به زموږ ادارې چلوي، زموږ قیادت به کوي. هغه ځوان کول چې کوم دی هغه د دې آیس په نښه باندې کېږي. نو د داسې عناصرو مخنیوي دپاره او سره په خلکو کې په شعور را بیدارولو دپاره
په خصوصي توګه باندې یو مهم شروع شوی دی چې پای کې مختلف څیزونه دي. پرون په پېښور یونیورسټۍ کې د هغې باقاعده آغاز شو. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په خپله په دې سرګرمو کې شریک و. په هغې کې میراتن ریس شو چې په هغې کې د مختلفو یونیورسټو د سکولونو سټوډنټان، طالبان، طالبات چې کوم دي هغې هم پکې شریک وو. او دا یو علامتي غوندې اظهار و د دې د یو حوالې سره چې یاره دا کم لعنت دی په معاشره کې د دې مخنیوي دپاره دا صرف د حکومت ذمهداري نه ده، بلکې دا د یونیورسټو، دا د میډیا، دا د عام وګړي، د ولس د هر چا ذمهداري ده چې دې زهرو نه ځان بچ کړي او د دې حوالې سره شعور راپورته شي. ورسره موږ چې تاسو ته څنګه په ابتدایه کې وي یو بله غټه مسله روانه ده، هغه په پېښور کې د 3 ورځو نه د پرایمري سکولونو چې کوم استادان دي 6 زره نه سوا استادانو چې کوم د هغې هړتال کړی دی، درنۍ ورکړې ده. او هغې کې بیا بله غټ خبره دا ده چې سکولونه بند دي. دا پکې ډېره غټ نقصان خبره چې نن 3مه ورځ ده په نه صرف پېښور بلکې د خیبر پښتونخوا په اکثریتي ضلعو کې د دې کال د وجې، د دې هړتال د وجې سکولونه بند دي. 3مه ورځ ده، درنه روانه ده، احتجاج کیږي په پېښور په جناب پارک کې. د استادانو مشران دلته ناست دي، د هغې څه مطالبې دي، څه ستونزې دي، داسې خو څه موږ ته مخې ته دي. خو اوس اطلاعات دا هم را روان دي چې وزیر اعلی چې کوم دی هغه د استادانو چې کوم مشران دي هغې راوغوښتي دي. په دې وخت کې زموږ سره د پی ټي وي نماینده محمد سجاد موږ سره په لاین دی. هغه په جناب پارک کې موجود دی. د استادانو چې کومه درنه احتجاج روان دی او دا ویل کېږي چې اوس د استادان چې کوم دي نصوري پول طرف ته هم را روان دي. هغې نه به د صورتحال معلومات کوو. سجاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد خان، څه پوزیشن دی؟ دا استادان داسې اطلاعاتو چې دي خو 3مه ورځ وه، نن درنه وه، دی راووتل سړک ته راووتل، داسې اطلاعات دي. او دا اطلاع هم دا چې وزیر اعلی د دې چې کوم غړي دي مشران دي هغې راوغوښتي دي وزیر اعلی هاوس ته. جی بالکل طارق وحید صاحب، دا د 3مه ورځ د استادانو چې کوم احتجاج دی چې پای کې د هغوی سره د فهرست مطالبه ده اپګریډیشن. دا تیر چې کوم صوبایي حکومت او هغه هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت هغوی دا مطالبه صوبایي کابینې نه پاس کړې هم وه، خو دا باوجود دوی ته د اوسه پورې اعلامیه نه جاري شوې. د دې علاوه د هغوی نورې مطالبې هم دي چې پای کې د ریګولیزیشن ایکټ 2022 چې کوم سی پی فنډ دی دوی چې د جی پی فنډ ته واړوي. د دې نه علاوه په دغه کې چې کوم استادان دوی چې د انتظامیې د غفلت د وجې داسې استادانو چې هغه په دې ایکټ په تحت راتلل خو هغه نه دي شامل کړي، هغه دې نه بار کړي، نو هغه دې هم پکې شامل کړي شي. او کلاس وایز د اساتذه چې کوم کلاس دغه برتوي هغه د کلاس وایز په حساب باندې وشي چې یو کلاس په سر دی یو ټیچر وي. او دا کوم چې زم افرادي چې هغه قبایلي و ازلاري پای کې د استادانو کمې دي هغه دې پوره کړی شي. نو دا وی مطالبات د خالي سره دا وی چې کومه درنه د احتجاجي اجنا پارک مخ ته روانه ده. تل خل خو دوی مین روډ چې کوم دی د اسمبلی مخ ته د احتجاج دی ویلو کو د مطالبات نه منل کېږي، نو با مین روډ ته وځو. نو دوی خو لا تل خل په هغه زور زمانه کوم چې د جنا پارک مخ ته د درنه جاری ده او مذاکرات او سلسله هم جاری ده. په دې ټیم کې د اپټا آل پرایمري ټیچر اسوسییشن چې کوم صوبایي صدر دی عزیز الله خان او دغه نور سملګری وزیر اعلی هاوس ته لیدي د وزیر اعلی سره د وی مذاکرات شروع دي په دې حق لا. نو تر څو پورې چې د هغه نیر اغلی نو دا پته نه لګي چې مذاکرات سر سچويشن دي، خو مذاکرات سلسله جاری ده. دلته چې کوم داوی ضلعي او د صوبې نور هم عہدیداران دي هغه لګیا دي تقاریر کې خلک ناست دي او دا وی هم دغه وینا ده چې کوم سپورن صوبایي حکومت پای باندې هغه ډېر غوسه اظهار کوي چې صوبایي حکومت د هغوی مطالباتو د منلو په ځای په هغوی باندې پرېشر اچولو لپاره یو مراسله پرون جاري کړې ده چې ویلي دي چې کوم استادان ډیوټو ته نه راځي، سکولونه بند کړي دي او غیر حاضر دي، هغوی به معطل کېږي، هغوی به د نوکرۍ نه هغوی ته معطل لیټر میلاویږي. نو هغوی وایي چې حکومت هر قسمه خربې استعمال کړي، زموږ مطالبه چې دي هغه جایز دي او زموږ مطالبه تر څو نه منل شوي کو دوی دې 1 لک استادان دي سسپند کړي. مونږه د هغې ته تیار یو او خو احتجاج نه ختمو څو پورې چې موږ ته اعلامیه نه جاري شوي. نو په دې وخت کې هم احتجاج جاري دی د جنا پارک مخې ته. سجاد دا راته ووایه چې موږ اورېدلي چې د کوم پرایمري استادان دي د دې د مطالبې خو د ډېر وخت نه را روانې وي. دا څه عجیبه غوندې طریقه نه ده چې کله لکه په د دې نه مخکې د احتجاج او درنې نه مخکې دوی مطالبې کولې چې زموږ د اواز دې واورېدلی شي، موږ سره ملاقات وکړي، زموږ د ستونزې دې واورېدلی شي. دا څه چې کله دې احتجاج شروع کړي، درنه وکړي او سره کوم غټ نقصان دی چې پرایمري سکولونه بند دي، په زرګونو په لکونو ماشومان چې کوم دي هغه د هغې تعلیم دا کېږي. چې کله احتجاج ته راشي اړی ګړی جوړ شي نو بیا چې کوم دی زموږ حکومت راویښ شي، زموږ چارواکي د محکمه تعلیم راویښ شي، دوی خو دا مطالبې د مخکې نه پورته کولې که نه؟
جی بالکل دا د 2022 نه د مطالبه روانې دي. 2022 کې دوی دلته درنه ورکړی و، بیا د درنه جاری و، بیا په دې باندې شیلینګ هم شو، سوګیس شیلینګ او بم پیورشتي شوی او هغه نه پس بیا دوی اوسدان گرفتار شي مو خدای هغه درنه نو ختم شي. بیا مطالبات حکومت ومنل، صوبایي چې کوم کابینه و د هغه وخت په نه دا منظور شوی په جنوري 2023 کې، خو داغه نه پس اعلامیه تر اوسه پورې جاری نشوه. نو ویم دا وایي چې موږ نه غواړو چې د تعلیمي ادارې د بندي کوو، موږ د روحونو تر اوسه موږ د اساتذه یو موږ ته پتره چې موږ به د ماشومانو ته زموږ ته احتجاج دی دا وایي ته هم تعلیم ځای وخت ځای کی قیمتي وخت. نو وی چې موږ نه غواړو د حکومت موږ مجبور کی چې موږ راوځو روحونو ته، موږ مجبور کړو دي ته بار بار موږ پریس کانفرنس هم وکړل، دوی ته درخواستونه هم وکړل، محکمه تعلیم ته هم وکړل، خو حکومت صرف وادي کی او هغه ته عملی جامه نه اچي. وی کو موږ سم پرامنی و، موږ نه غواړو چې موږ د خدا حکومت په زور مشتل کی څنګه چې پرون دوی کوم مراسله جاری کړی چې استادان ډیوټ نه راځي، نه هغه به موږ سسپند کو، هغه به معطل کو. نو وی چې د قسمه اقداماتو مطلب خدای چې حکومت چې کوم استادان دي د صوبې نه راغلي دي، شپږ زره پرایمري سکولونه چې باید د جینکو او د لکانو دوه سکولونه شامل دي، 1 لک اساتذه دي پرایمري سکول. نو وی چې دا 1 لک اساتذه د دې مونږه کو دي گرفتارول غواړي، موږ گرفتاری هم ورکو، داغه نه مونږ یریګونه د جیل دروازې کولاو کی موږ په خپل زموږ مطالبه چې کوم دي دا جایز دي. حکومت دا وادم د موجوده حکومت چې موږ به تعلیم ته زیاته توجه ورکو چې د خو بهترین تعلیم ورکړي شي. نو چې بهترین تعلیم به څنګه ورکړي کیږي چې استاد مطمئن نه وي، هغه ته چې کومه فیسیلیټیز دا غنه ملاويږي، دا وی تنخواګانې دا وی مراعات هغه دی لیول نه دي چې دا وی د روزمره خرچې په پوره کړی شي، خپل ژوندۍ پیدا کی. چې کله او د کور مسلې وي، د مالی مشکلات ورته، نو وی بس څنګه ماشومان ته خاصه به خو دلی شي. دا وی چې موږ ته یو خمو کام راکړي شي، موږ ته ختم خاګانې یا مراعات چې کوم پکار دي چې موږ روزمره ژوندۍ زموږ د کور خرچې په پوره شي. نو موږ استادانو ته زموږ فوکس چې به وي زموږ چې به هغه په تعلیم باندې شي، نو موږ ماشومان ته ښه تعلیم ورکړي شو. حکومت هغه چې موږ کی بار بار چې موږ احتجاجونه وکړو او د سکولونه بند کړی شي. صرف دارت وای چې دا کم مظاهرین دي استادان دي کې په کم ځای کې دي، من خو داسې اطلاعات راغلي چې دی روډ تر وتل دي پر سوري پول سره دي کنه جنا پارک دنه دي نه دي جنا پارک دروازې خودي ته بند کړی شي، اې کې دنه اجازه نشته. هغه سره خوا کې سرویس روډ دی، د بي ار ټي پول چې کوم تیر شوی دی دغه او د دې جنا ترمنځ یو سرویس روډ دی. نو په هغه سرویس روډ باندې دوی ناشتي تر اوسه خو چې کوم احتجاج دی پورامن دی دا یو سایت ته روډ دی او په دې باندې وی ناشتي مین روډ کولاو دی، په باندې ټریفیک روا دا دی. خو وی وایي کو زموږ طالبین نه منل کیږي، نو مجبورن به مونږ بیا کوم چې مین شهر دا د اسمبلی مخه ته مونږ به احتجاج کوو، الته به درنه ورکو. نو دلته د په دې وخت کې د پولیس باری نپری هم موجود ده، د انتظامی دا وینا دا کو چری دوی مین شارات کوم دا غب لاکینو بیا ممکن چې دوی خلاف پولیس کاروایی وکړي. ډیر مننه سجاد خان ډیر مننه، تاسو موږ له مکمل تفصیلات راکړه چې کوم د استادانو درنه روانه د احتجاج روان دی. و د دې نه بس په پته لګي چې د وزیر اعلی سره د کوم غړي دي د اسوسییشن دغه ملاقات ته دغه څه نتیجه راوځي، خو بیا وروسته پته لګي. خو دې وخت کې صورتحال تاسو موږ خبر کړو، ډیره مننه. اوس به وړاندې ځو یو بل خبر مخې ته راغلی دی د پاکستان سټاک ایکسچینج نه چې نن د ورځې آغاز چې کوم دی هغه د 1500 پوینټس اضافې نه وشو. نو دا یو ښه علامت دی. اصل کې عام خلک خو په دې نه پوهېږي چې دا سټاک ایکسچینج مخکې وروسته کیږي. نو د دې څه دغه خو دا اشارې دي چې په ملک کې کله هم استحکام راځي او د سرمایه کار چې کوم اعتماد بحال شي. د دې مخکې تاسو کتلی وي سیاسي اړې ګډې ډېر زیات و، د خلکو اعتماد نه و، لکه بهر سرمایه کاري خو پرېږده چې کوم زموږ دلته سرمایه کار دي، کوم خلکو پیسې لګولې په کاروبار کې برګن هغې یېرېدل، هغې دلته په سیاسي چې کوم اړې ګډې روانو اعتماد یې نه و. نو هغې د سرمایه کارۍ توقع خو موږ نشو ساتلی، نو بار خلکو نه موږ څه ساتلی شوه. خو د څو ورځو نه موږ ګورو چې دلته سیاسي استحکام را روان دی، څه قانون سازیانې داسې وشوې، داسې په حکومتي توګه باندې داسې قدمونه پورته کړی شو چې د هغې د وجې په سټاک ایکسچینج باندې هم اثرات راځي. او دا یو اشاره ده چې په 500 پوینټ چې کوم اضافه ده نو څومره چې شیر هولډر دي دا هغې دپاره خوشحالۍ خبره، خو سره دا د ملک د اقتصاد د معیشت اشارې ورکوي چې یاره دلته استحکام را روان دی، دلته چې کله سټیبلیټي وي، دلته چې کوم کله خلک مطمئن وي یا سرمایه کار مطمئن وي، نو د سټاک ایکسچینج چې کوم نرخ دی هغه سیوا کېږي، هغې کې پوینټس سیوا کېږي. نو دا یو ډېر ښه علامت دی. د تېره هفته موږ کتلي وو چې یاره پوینټس ډېر زیات سیوا شوي او د کال دوه مخکې کله چې انتخابات نه شوي که تاسو ته یاد وي کتونکو، نو
سټاک ایکسچینج به روزانه چې کوم دی کله وایي کریش شو کله وایي لاندې روان دی د سرمایه‌کارو دومره اربه روپۍ ډوبې شوې دومره اربه روپۍ ډوبې شوې هغه به داسې و چې سیاسي اړې ګړې دومره زیات و چې خلکو ته پته نه لګېده چې یاره سبا به څه کېږي. نو همدغه وجه وه چې د هغې اثرات په سټاک ایکسچینج باندې په کاروبار او په سرمایه‌کار باندې هم پرېوتل او دا اوس ډېر ښه علامت دی. موږ وکتل ګوره د آی ایم ایف چې کوم د پیکیج دی هغه موږ ته میلاو شو. خلک خو دا تاثر راځي چې یاره قرضه یې واخیسته قرضه چې کوم ده د آی ایم ایف قرضه دا یو تړه ده د عالمي قوتونو یا نورو چې کومه نړۍ د هغې دپاره چې پاکستان کې دا توان شته چې دوی د خپلې قرضې واپس کولی شي دوی چې موږ څومره قرضې ورکړو دوی موږ له دا واپس کوي. نو د دې نه پس موږ وکتل چې یاره د شنګای کانفرنس وشو بیا د سعودي وفد راغې ویش منصوبې د ایمویوس چې کوم هغې معاهدې وشوې هغه هم دا د په پرمختګ روانې دي. د شنګای کانفرنس کوم ډېرې معاهدې وشوې هغې کوم ډېرې زیاتې د ملکونه چې کوم دي د هغې سره دغه شه نو هغې باندې هم پرمختګ روان دی. نو دا یو اشارې دي چې یاره په ملک کې چې کوم دی دغه دی اوس په توان شته چې یاره دا اقتصادي طور باندې مخې ته لاړ شي ځکه چې زموږ د مسلو حل چې کوم دی هغه معیشت دی. څو پورې زموږ معیشت نه ټیک شوی نو موږ به هغه شانتې عالمي قوتونو ته آی ایم ایف ته او دغه ته ناست یو. اوس به لږ مخکې ځو د سټاک ایکسچینج نه به لږ راوځو او په پېښور کې د صفایي څه صورت حال دی دلته خلک څه ستونزو سره مخ دی شکایات هم مخې ته راځي څه ښه دي څه بد دي. موږ به د پی ټي وي نشر نماینده دی فرحان خټک هغه یو رپورټ تیار کړی دی تاسو ته هغه وړاندې کوو. صفائی نصف ایمان دی. د صفایي په حقله قرآن پاک کې هم ذکر شوی دی. د صفایي په حقله خیبر پښتونخوا حکومت د طرفه نیم سرکاري اداره 2014 کې جوړه شوې ده چې د کوم مقصد پېښور ضلع کې د اوبو او د علاقې صفایي خیال ساتل دي. WSSP په 15 زونونو کې تقسیم کړی دی. پوره ضلع کې 43 یونین کونسلو کې WSSP خپل صفایي کار کوي چې د کوم په وجه مونږ ته په دې علاقه کې د صفایي او د اوبو رصد ملاویږي او په دغه وجه د دې علاقو اوسیدونکو ژوند اسان په نظر راځي. زما نوم حسن علي دی. زه از ترجمان او سپوکس پرسن WSSP سره یم خپل خدمات ورکوم. WSSP په 2014 کې صوبایي حکومت جوړ کړه. د دې مقصد چې کوم هغه دا چې وي پېښور کې د نن چې کوم زوړ د انګریزانو د وخت نه یو د میونسپل کارپوریشن هغه سیستم را روانو هغه د وخت تیریدو سره چې کوم نوي چیلنجز راتلل اربنایزیشن راتلو ښار کې ایکسپنشن راتلو نو هغه چیلنجز هغه میټ کولای نشو. نو هغه د لپاره د پروینشل ګورنمنت دا فیصله وکړه چې په جدید خطوطو باندې یو داسې یو کمپنی مونږ جوړ کړو چې کوم د واټر سپلای د اوبو د ترسیل او د پېښور کې دنه چې کومه خزله جمع کیږي کوړه کرکټ جمع کیږي د دې تلف کول لپاره په ساينسي بنیادونو باندې د حل دی اگر روباسي او دا خدمات دی ورکی. جی قدرمنو تاسو رپورټ وکړو د WSSP حواله سره صفایي خدا سیس دی چې لکه اکثر منګه ټول زور چې کم دی ذمہداریان په حکومت په انتظامی اوراچو خو زما په خیال پدې کې غټه حصہ چې کم دا غا د ولست هر وګړي دا چې خپل مالت خپل کله خپل خار صفا ساتل دا د هر یو غ ذمہداري ده. دا سه اوس پر لاړ شو مخکې به لاړ شو د امریکای ډالر نرخ چې کوم دی د پاونډونو هغې کې څه لاندې باندې شوی دی خو په خصوصي توګه موږ خبره وکړو امریکایي ډالر چې کوم دی نن چې کوم نرخ دی نو د قیمتي خرید چې کوم دی د اغستو چې کوم نرخ دی نو هغه 277 سره پاسه اشاریه 35 دی 277 نه بره دی او قیمتي فروخت چې کوم دی هغه 278 د اشاریه 95 دی. نو دا ثابتېږي چې کوم دا ویل کېږي اقتصادي ماهرین چې کوم پرون امریکایي الیکشن شو د هغې نه پس د ډالر قیمت کې دغه 15 یا 20 پیسې اضافه شوې ده. دا لازمي خبره چې کوم سیاسي بدلون راځي نو هغه هم په ډالر باندې اثر انداز کېږي. وسره به موږ اوس لاړ شو د یو بل خبر دی چې په 13 میاشت کې افغان مهاجرین چې کوم روان دي نو هغې روان دي تقریبا 6,000 افغان مهاجرین په یو میاشت کې واپس لاړه. دې نه علاوه د سرو چې کوم نرخ دی د سونې چې کوم نرخ دی پای کې هم لاندې باندې روان دی. په دې وخت کې د پېښور چې کوم مرکز د صرافه مارکیټ د هغې چې کوم نرخونه موږ ته مخې ته راغلي دي تاسو په سکرین کې باندې هم کتلی شئ. هغه د فی توله چې کوم دی پاسه هغه 2 لکه
83,000 سره پاسه 200 دی او سره پوند پاسه چې کوم دی هغه 2,03,200 چې کوم دی هغه نرخ دی. دا شان چې کوم چاندي ده سپین زر نو هغه 3,500 چې کوم دی هغه توله باندې خرڅېږي. لګیا دی په دې کوم لاندې باندې روان دی. موږ ګورو چې د سونې نرخ چې کوم دی نن یو وي سبا بلي. زیاتره خلک دې ته پته وي چې دا به ارزان شي، ډېر خلک دې ته پته وي چې دا په ګران شي. بهرحال دا خو د مارکیټ او د اقتصاد خپلې قصې دي. اوس د پروګرام وخت ختمېدو واله دی. تاسو نه غواړو اجازت. د الله په امان.